السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله تر اوسه جوړ په د صحت کنه په پته نه وي. یو ځل بیا د نوې ویډیو سره درام. دا ویډیو ډېره په پوره او د موبایل په اړه څنګه خپل موبایل تیز یعنی د پخواني حالت په اندازه لګي تیز یعنی سرعت تیز شي. له هر څه مخکې زما ویډیو زما چینل د سره سبسکرایب او ترڅنګ ویډیو هم د سره لایک کړئ. نو رو به شوی ویډیو شروع کوو. نو دغه څنګه د پاور بټن چې د داند بزرګ وکړم دلته سیو موډ د تروشي دا موډ باندې چې کې تاسو کلیک وکړئ. دا نه چې تاسو کلیک وکړئ نو اوس په لږ څه صبر ورته وکړئ. ملګري وایي دا نه باید وکړم چې تاسو باید دغه کړنلاره باید په میاشت کې یو ځل حتما وکړئ. د سره تاسو موبایل سرعت هم تیزیږي او ته په هغه جام کېږي هم نه او لینکې کې هم سر چک ټک کار کوي او د په باره کې ما په ګروپ باندې هم یو پوسټ کړه او ډېر دوستانو راڅخه غوښتنه هم کړې وه چې ویډیو پرې جوړه کړه داسې نه پرې پوهېږو. نو ویډیو مې درته دغه څنګ کې به خپله وینئ چې دلته یو د سیو موډ آپشن درته راشي. یو څه نښانې دي چې دغه د نو ملګرو ویډیو د سره سکیپ کوئ او تر پایه راسره وګورئ. نو دغه یو سیو آپشن درته راشي. یو څه نښانې دي چې دغه چې هر کله تاسو په حال کې د سیو موډ آپشن یو د سیو موډ درته راشي دا څنګه کې ښکاره کېږي او بل پوس په سر نه هم یو آپشن درته پر ښکاره شي دلته خپله د ټایپ لیکلي وي اوس په خپله ووینئ تاسو ته ورښکاره شي. او بله اپلیکیشن یې دلته چې کوم اپلیکیشن تاسو له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړی وي هغه ټوله څه خړ پړ ته وکړئ. دا اپلیکیشن خو تاسو باید یوه یادونه باید وکړئ ملګرو چې تاسو باید دغه کې 15 منټه تاسو باید په دغه اپلیکیشن کې یا فیسبوک یا ټویټر یا په هغه چې استعمال کوئ یعنې موبایل استعمال کوئ 15 منټه وروسته بیا تکړه راته ښیم چې تاسو باید څه وکړئ. نو دا به څه کوئ دا پوست سر نه یو آپشن راغلی سیو موډ آپشن چې هر کله تاسو په حال کوئ خو په دا آپشن په دا موډ په حالېدو سره به تاسو 15 دقیقې په دا موبایل کې تاسو څه کوئ کار کوئ. دلته خپله دې ته کې لیکلي د سیو موډ از آن دغه سیو موډ چې دی دغه څه شو فعال شو ستاسو موبایل کې. نو تاسو به څه کوئ دغه موبایل کې درې نښانې وي یو سیو موډ کیز آپشن او یو پس تاسو ته یو آپشن درکړي او بل چې کې اپلیکیشن چې وي دا خړ پړ ښایي هغه خپل نشان کې نه ښایي اوریجنل نه ښایي چې تاسو څنګه داندې چې هر کله کلیک وکړئ دا ټرن اف سیو موډ یې ته لیکلی وي په داندې چې تاسو کلیک وکړئ نو تاسو به خپله ووینئ داندې زه کینسل کوم تاسو به داندې ووینئ. نو اوس بېرته راګرځو دغه اندې زه کلیک کوم نو ټرن اف کوم یې د ټرن اف یې چې کوئ نو موبایل څه شي ډایرکټ ورسره مړ شي ورسره نو دلته هم نو بیا به څه شي چالان به شي. نو ملګرو ویډیو هم سره وګورئ او ترڅنګ یې بل نشان هم ووایئ او سبسکرایب هم حتما کړئ او ملګرو سره او دوستانو سره هم شریکه کړئ دا ویډیو تر څو نور حال هم ترې یو څه زده کړي او خپل موبایل کې دا وکړئ. نو تاسو وینئ دا کې سیو موډ آپشن چې دا ورک شو او په ثانیه کې آپشن چې هغه ورک شو اوس په اپلیکیشن خپل بیرته اوریجنل حالت ته چې شي وړي دا اوریجنل حالت ته چې وړي ان تاسو دلته لږ څه انتظار ورته وکړئ تر څو مو اپلیکیشن ورشي په موبایل کې. وینئ دغه اپلیکیشن چې کومې مو پلی سټور نه ډاونلوډ کړی وي نو سیو موډ خو هغه سیو موډ کې به تاسو 15 دقیقې دپاره تاسو څه کوئ کار کوئ. نو اوس به ووینئ دغه نه دا اوریجنل اپلیکیشن چې دی هغه خپله بغیر اعلان کوي. نو اوس په چې اخري تکړه چې تاسو په موبایل نه کلیک وکړئ ریسټارټ پې کوئ موبایل چې ریسټارټ کړئ نو تاسو موبایل څه شو نور دغه تګلاره چې خلاص شو. نو دغه تقریبا 4-5 دقیقې وړي ملګرو خو تاسو په میاشت کې یو ځل حتما دغه کار پرې کوئ په موبایل نه تر څو ستاسو موبایل چې جیم کېږي هم نه تر څو ستاسو ستونزه هم نه ورته رامنځته کېږي. ملګرو هیله لرم چې ویډیو مې راسره خوښه شوې وي که چېرې مو خوښه شوې نو ویډیو درسره لایک او ترڅنګ چینل هم سبسکرایب او بل نشان یې هم ووایئ او نور ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. د خدای